د کهنه شروع د ماشوم نه کېږي کم چې په ښار کې د بوټانو پالش کولو کار کوي. د دې ماشوم نوم ګیرټ وي کم چې د قسطه د بینک مخې ته خپل سامان ږدي. د دپاره چې مالدار خلک راله راځي. د دپاره نه چې د 100 روپۍ راله راکوي بلکې چې زه د هغوی خبرې واورمه. د به چې کله هم مالدار کس له بوټان پالش کول نو د قسطه به په مزه باندې لګیا ولې چې دا خبرو ته به په غور سره غوږ ایښودلو. ګاګ به چې څنګه د فارغ که نو کومې خبرې به چې ترنه ده اورېدلې وي هغه به زر په خپلې کاپۍ کې ولیکلې. په دومره کم عمره کې د په ذهن کې به صرف یوه خبره تابع ده چې زه په څه چل باندې ځان مالدار کما. دی به په ټیکسس کې اوسېده. دا دای زمانه وه چې تور رنګ ته به په دغه ځای کې د نفرت په نظر باندې کتلې کېدل. د به پلار دا نصیحت بار کو چې مالدارېدل زموږ د غریبانو په نصیب کې نشته. په دې کې 15 کاله تیر شي او دی د ښه مستقبل دپاره لاس انجلس ته راشي د خپلې ښځې سره. دا داسې ځای و چې دا ښار په نسبت دلته کې به د له خلکو څه ناسې عزت ورکو. دی د وجې دې فیصله وکړي چې زه به خپل اولنی کاروبار دلته کې شروع کوم. دوی په خپلو رشته دارانو کې اوسېږي او دې ښځې سره واده وکړي چې کله ځان کامیاب کما نو خپل کلي کې به کور اخلو. ګیرټ په ډېر احتیاط سره د دغې علاقې مشاهده وکړي چې پته ورته ولګي چې دلته کې بلها کورونه خالي پراته دي کوم چې د هغې مالدارو خلکو دي څوک چې دلته کې اوسېدل نه غواړي. چې دې په لیدو سره هغه په سوچ کې لاړ شي چې داسې څه وکړمه چې دې نه زه پیسې وګټمه. دې په هغې کورونو کې د یو مالک خواله ورشي وي تاسو دا کور خرڅوي او که نه چې هغه ورته د دې قیمت $10,000 ووایي. چې دې په جواب کې ګیرټ ورته ووایي وي پیسې درله په لږ لیټ در کومه. چې په دې سره د کور مالک ویریږي وي زما پیسې په اډوانس کې پکار دي. د پیسو د نه لرلو د وجې دې چپچاپ دغلته کې کښېني چې په دې وخت کې د نظر په یو کلنډر باندې پروزي کوم چې د دغه ځای د بینک په دې سره د بینک په اړخ باندې ور روان شي د دپاره چې منیجر سره میلاو شمه. خو هغلته کې د نوکره په شان د ته سپکو کتلی شي او د انتظار کولو دپاره ورته وویلی شي. منیجر چې څنګه دغلته کې راشي نو دې ورته د قرضې دپاره ووایي په دې کې ستا هم فایده ده او زما هم چې هغې د دغه ځای نه وشړي. د شپې په وخت کې ګیرټ ته رنګ راشي کوم چې د هغې کور مالکي هغه د ده نه تپوس کوي وي منیجر ته د قرضې دپاره تا زما نوم اخیستلی و چې په دې سره ګیرټ ته نه معافي وغواړي. خو هغه په ده باندې د غوسې کولو په ځای باندې شاباسي ورله ورکوي غم مه کوه زه به په خپله باندې درله قرض را پیدا کړمه او دله کور هم ورکي. په سبا باندې د دغه کور په صفایي کې لګیا وي چې دغلته کې یوه ښځه راشي او د ده نه تپوس وکړي وي ته څوک یې چې دې په جواب کې دې ورته ووایي وي زه دې کور نوی مالک یم. چې دې په لیدو سره ښځې له سخته غوسه ورشي وي اوس توریان دومره شو چې زموږ غوندې خلکو نه کورونه اخلي او دا ښځه پولیس راغواړي. خو ده دې هر څه ته د مخکې نه ځان تیار کړي او کاغذونه ورته وښایي. د تصدیق نه پس ښځه د غوسې د لاسه خپل کور هم پرېږدي چې دې د دې موقع نه فایده واخلي او د هغې کور هم په کرۍ ورکړي. اوس په مزه چې څوک هم د کرۍ کور اخلي نو ټول نه مخکې ده سره رابطه کوي. دې د نفرت کولو وایه د بدل اخیستو دپاره دا هر څه نه کوي بلکې صرف او صرف د کاروبار په نیت باندې کوي. دله د قرض ورکولو والا مالدار سړي ته یې څنګه ده په باره کې پته ولګي نو هغه د خواله راشي وي ته په ټول ښار کې خالي کورونه ګوره او په کرۍ باندې اخله اخیستل یې زما کار دی. د هر څه نه ته بېغمه اوسه. زه به د کورونو مالکانو سره په خپله باندې خبره کوم ځکه چې هغوی ستا نه نفرت کوي. په مزه باندې د ګیرټ کاروبار په ټول ملک کې مشهور شي او دومره پیسې وګټي چې د خپل خاندان دپاره یو غټ او نوي کور واخلي. دی دومره عقلمند وي چې کله هم د رنګ په بنیاد باندې دې څوک بېعزته کوي نو دی ورله هېڅ قسمه څه جواب نه ورکوي په دې سوچ چې جواب ورکول په خپله باندې ځان بېعزته کول دي. د کاروبار دوه مقصد و غریب خلکو له په لږې کرۍ باندې کور ورکول او په خپله د ډېرو نه ډېرې پیسې ګټل. هر څه ټیک ټاک روان یې چې هر ورځ د دنیا روانه شي ولې چې د ده پارټنر د عمر د وجې په حق باندې ورسي. دا ښځه د ګیرټ خواله راشي او په سختۍ سره ګیرټ ته وایي په نش قیمت باندې تا سره چې څومره هم کورونه دي مال یې راکړه ګینې په عدالت کې په دې راخ کمه. ګیرټ په هر څه باندې پوهوي وي که فرض که عدالت ته لاړ هم شمه د رنګ د وجې جج بچر هم زما خبرې ته غوږ کښېنږدي خو بیا هم مجبورا عدالت ته تلو فیصله وکړي دې دپاره چې دا ثابت کړلی شمه چې دې ښځې خاوند سره زما کاروبار په شریکه باندې دې د ګواهۍ دپاره د بینک د منیجر خوا لاړ شي چې دغلته کې پته ورته ولګي چې هغه د مخکې نه د دې ښځې سره میلاو دی. د ګواه د نه لرلو د وجې د ده زړه مات شي چې د رنګ د وجې زه خپل مال هم نشم ثابتولی. په دې بېوسۍ کې د ده نظر په یو بلډینګ باندې ولګي په کوم کې چې 4 بینکونه موجود و. دې په زړه کې وایي زه به دا بلډینګ اخلم او د دوی ټولو نه به بدل اخلم. زه بیا ګورم چې څوک زما مخې له راځي. ګیرټ د ښار د ټولو نه د غټې پراپرټۍ والا خوا لاړ شي چې د دې خبرې په اورېدو سره هغه ته داسې ولګي وي که چېرې دا لیونۍ شوې دي ولې چې د دې بلډینګ قیمت د حد نه سیوا و. خو څنګه هغه د ده لا خبره ووري نو پوه شي چې دی دا خبرې په هوا کې نه کوي. د ګیرټ دا سوچ وي که چېرې موږ دا بلډینګ واخیستو نو بیا به 4 واړه بینکونه موږ ته محتاج وي او که په هر قیمت وي قرض به راله راکوي. د پراپرټۍ والا د ده دا خبرې ډېرې زیاتې خوښې شي خو مسله پکې دا وه چې دا بلډینګ د یو سپین انګریزو
او هغه سره د خبرو کولو د پاره بل سپین کس پکارو. ګیرټ ته یو ځوان را یاد شي د چا نوم چې میټو او د سره به د کورونو د صفای کار کو. د پراپرټي والد ته وای میټ قابلتیا سره ایماندار هم دی او په دې سره هغه ورلا د میټ نه د ایجنټ جوړولو فیصله ورکي. دوی میټ لا ټریننګ ورکول شروع کی چې په څه طریقې سره به خبره کیو کم زه د څومره پیسو قابل دی چې شوق د وجې په ډیر لږ وخت کې هغه پوره ماهر شي تر دې پورې چې په یو نظر کې رځي پیمایش کوي. اوس هغه ورځ راشي چې دغه بلډینګ مالک سره ملو شو په مزه مزه غپ پر سری شروع کی. خو پټ پټه دی یې هم غستري چې د دومره غټه سودا به زه واځ باندې څنګه کومه. هغه ټول شپه دغه بلډینګ دیوی یې کړکې او د یو دفتر او څومره پیسې ته ناراضي دا ټول حساب یاد کی چې د وجې په سبب باندې څنګه دغه بلډینګ مالک دته د قیمت ویلو والی. دا غي نمخ کې دی ورته هر څو وایي چې د وجې دغه بلډینګ والے او دغه اسسټنټ حیران پاتې شي زموږ مخ ته عام کس ناس نه دی چې د وجې بغیر د څه خبرو په 15 لک ډالر باندې ورلور کی. په دې سره اوس چې کله هم ګیرټ په بانک کې قدم دی نو د سلور واړو بانکونو منیجران ورسره په ولاړه باندې سلام کوي. دا هغه منیجرانو کم چې بعد سره د ملاویدو نه پټېدل اوس دی دغه پراپرټي والے سره په شریک باندې کاروبار شروع کی چې اوس یو ځل بیا په هر ځای کې د خبرې شروع شي. د دومره کورونه واخلي چې د پراپرټي د وجې تور خلک هم د سپینو خلکو په منځ کې اوسېدل شروع کی. د ځان د کامیابونه پس د چې څنګه د خپل پلار سره د ملاویدو د پاره شي نو دی په دې مقام په لیدو سره دغه پسترګو کې اوخ کې راشي. چې پس دې زوی بارته روباسي او په غلار باندې بوزي په کومه لار کې چې با د بوټان پالش کول. دلته کې ګیرټ ته احساس وشي چې زبا د دې ملکا د تور او سپین فرق ختمومه. دا خبره د پراپرټي والے ته وکي په ټیکساس کې چې کم بانک دی هغه باغستل غواړي هغه ته کې په خلکو باندې ظلمونه کیږي چې دې پورې دو سره دغه د خپل زمکو تختی. په ټیکساس کې تورو ته د بوټانو پالش کولو علاوه د لار د صفا کولو کار هم نه ملاويږي. بانک غستل خو ډیره لري خبره ده خو ګیرټ په خپل خبره باندې ولاړی. اوس دې بیا یو ځل میټ تیار کی او دغه بانک په لخ باندې ور روان کی. میټ د بانک مالک ته وایي وی دا بانک مونږ په دوه کس باندې غستل غواړو چې د بانک د مالک پلار بغیر د سوچا بانک د مغ سری پاغوي باندې ور خرڅ کی. د دې نه خبره چې دی اصل مالک ګیرټ دی. د بانک باغستو سره ګیرټ د مغ سری په کار کې لګیا شي. هغه میټ ته وایي چې کم کس درنه هم قرض غواړي د مغ سری ور لور کبا چې روز د بانک زوړ مالک د دنه ته پوسو کی وی تاسو سډيري قرضې د توریاو نه ورکوي چې دی پورې دو سره میټو یریږي چې داغه دایره هغه په شک کې واچي چې په تحقیقاتو سره پته ورته لګي چې دی اصل مالک ګیرټ دی. هغه میټ له دمکی ورکی وی د انسپیکشن پر ورځ باندې تاسو دواړه به پولیس ته خیمه دی ورله د دمکی نه دی د پاره ورکی چې دوی دا بانک واپس په ما باندې پارزان قیمت باندې را خرڅ کی. په دې سره د میټ ذهن ته یو سوچ راشي ورنه چې مونږ یو بل بانک واخلو او ټول منزوري شوی قرضې هغه ته ورواړو. ګیرټ پوه شي چې بانک مونږ نشو چلولی خو دین علاوه دوی سره بل لار نه وي او بل بانک واخلي. په دې کې دغلطه تفتیش والا راشي چې ګیرټ بار توزي خو دا غوی نه ځان بچ نکړلی شي. تفتیش والا د توای وی تا په کم قانون باندې دومره قرضې ورکړي دي چې دې پورې دو سره ګیرټ حیران پاتې شي چې اخر دوی ته د هر څه په اړه کې څنګه پته ده چې ډیر زر ورته دا پته ولګي چې دې هر څه لشاته د بانک د زوړ مالک کلاس دی. دوی ځان د بچ کولو د پاره وکیل روغواړي چې خبر له مشورې ورکي وی کچره دې مصیبت ځان خلاصول غواړي نو د دویم بانک خیالونه پرېږدي. دوی ورته د خبره دې د پاره کوي چې دې هم هغه مالک سره ملو خو میټ داسې نه غواړي او مجبورن په عدالت کې د وکیل په خولي د ګیرټ خلاف گواہی ورکي چې څه د وجې حکومت دې جیل ته ولېږي. د جیل نه براوتو سره خزه او ملګری په خوشاله باندې استقبال وکي. بار ټول خلکو ته داسې لګي چې میټ دره دوکه ورکړه او بانک ته نه لاړه خو په اصل کې د دې د شاته ډېره غټه منصوبه وه. د میټ د گواہی نه مخکې د گواہی مشوره ګیرټ ولې ورکړې وه ولې چې هغه ته پته وه چې سرکار زمانه هر څه د اخیستو واله دی. د دې د وجې هر څه د هغه په نوم کړل او د میټ ټول الزامونه په خپل سر باندې واخیستل چې څه د وجې حکومت دې جیل ته ولېږو. میټ بچ شو او د جیل نه په وروتو سره دته هر څه واپس پاتې شو. تاسو ته دا نانا کہانی څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رای په کمنټ کې ضرور راکې. ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکې اجازت. بای بای.